په دې وروستو کې اکسوس کتاب پلورنځي د طنز لیکوال عبدالنافع احمد د طنز لیکلو د هنر په نوم کتاب په 144 مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د طنز په اړه ډیر مفصل معلومات وړاندې شوي دي. د ښاغلي احمد سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام مو ورته رااړوم. احمد صاحب ستړی مسې؟ خیر اوسې، ژوندی اوسې. دغه د نورو نفو ترڅنګ دی د طنز لیکلو د هنر د کتاب نفهم د هغو کسانو ته چې د طنز سره علاقه لري د هغو ته ورسېده. د کتاب مبارکي درته وایم. شکر، ژوندی اوسې. نو که له تاریخچو را شروع کوو، خو دا بحث په ډېر وخت راځه چې راسنې لاندې طنز شروع کړو. دغه کومې لیکنې ته طنز ویلی شو؟ چې دوه خصوصیات ولري. یو دا چې ظرافت ولري، یعنی یو خندونکی انځور پاوي کی. په دې خندونکی انځور کې یو اجتماعي انتقاد نغښتي، دې ته طنز ویل شي. په خوا چې بحثونه کېدو د طنز په ارتباط باندې ما څو ځله دا لوستي دي، د ټوکې به له طنزه بیلولې. د ما ډېرې داسې ټوکې هم په یاد دي چې کوم خصوصیت تاسو د طنز لپاره ووایي، دا په هغه ټوکه کې وي، یعنی هم ظرافت او خندا پکې، هم یو انتقاد پکې. دا ټوک او طنز به بیا څنګه سره بیلو؟ طنز د ځینو نورو هنري ژانرونو سره د خندا په برخه کې خپلوي لري، خو عین شی بیا نه دی کنه. طنز هم د کمیډي سره د خندا په برخه کې خپلوي لري، یعنی کمیډي خلک خندي، طنز خندي. د حجب سره هم خپلوي لري، د طنز په برخه کې د حزل سره خپلوي لري، او د ټوک سره هم. خو یو اشتباه تر پرونه پورې دا و، یا تر کوم وخت پورې چې ما مطالعه کوله، لکه تاسو پوښتنه وکړه، خلکو داسې فکر کوي چې ټوکه یوازې د محتوا نوم دی، خو داسې نه ده. ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی. د محتوا په لحاظ باندې ټوکه طنز هم کېدای شي، ټوکه حجو هم کېدای شي، ټوکه حزل هم کېدای شي، ټوکه کمیډي هم کېدای شي. نو داسې ډېرې ټوکې لرو، لکه تاسو یادونه وکړه چې هغه موږ په شفاهي طنزو کې یا په فولکلوریک طنزونو کې راولو چې ټوکه ده هم خندا لري او هم په هغه کې اجتماعي نیمګړتیاو ته ګوته نیول شوې ده. ما چې تاسو کتاب ولوست، په دې کې تاسو یادونه کړې وه چې د تیوري په برخه کې مو چې کوم مسایل وړاندې کړي دي او طرح کړي دي او په هغو مو بحث کړی، ډېره استفاده مو له خارجي منابعو نه کړې ده. په وطن کې طنز ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ یعنې څه شي ته طنز وایو؟ ما که څه هم د مجبوریت دې ته مجبوریت وایي، کله چې یعنې زموږ په وطن کې دا دود دی، که ته خپلې خبرې د تیوري په بڼه باندې وړاندې کوي، نو هغه چندانې زموږ اکاډمیک مؤسسات دې ته یو تحقیقي اثر وایي نه، دا یوازې ستا خبرې. بیا ته مجبوره کېږي چې ځینې ماخذونه باید ولري، او ما ته ډېره حده پورې د خپلې ټولنې پر ماخذونو باندې تکیه کړې ده، یعنې هغه ځایونه چې هغه ماخذونه دي کتابي. ما د ادبي بهیرونو کې چې کومه د کره-کتنې بحثونه شوي دي، د هغو څخه مې استفاده کړې ده، خپل تجارب مې دي. اصلي ستونزه دا ده چې زموږ په وطن کې تر اوسه پورې لا خلک طنز او کمیډي نه سره جلا کولی، او کمیډي د طنز په تناسب باندې زموږ د عامو خلکو د نظر یو بدنامه هنر بلل کېږي. کمیډي یو تمثیلي هنر دی، یعنی کمیډي د کاغذ پر مخ یا په کتابي بڼه باندې څوک نه مطالعه کوي، هغه به کمیډین به یې تمثیلوي. نو یو څوک سټیج ته ولاړېږي، خلک خندي، نو دې ته مسخره وایي، او هغه چې خلک خندي هغه بیا نه د ضرور چې دی نو اوس اتم دي طنزي مالګه ولري. نو کې په چارش خندو والی، یعنی کې چټیاو ته ویل هم هغه خلک خندي، کې یوازې خلک خندوله هغه ته بیا موږ په خوای ورته طنزي کمیډي ویله، خو موږ ورته اوس تمثیلي طنز وایو. د طنزي کمیډي په نوم یې په نوې تیوري کې نه یادو. نو کله چې کمیډي د طنز په تناسب باندې یو بدنامه هنر بلل کېږي، نو خلک د طنز سره آشنا دي. بیا که څوک طنز لیکي یا د طنز لیکوال په نوم باندې یادېږي، د خلکو سترګو ته هماغه کمیډي درېږي او سترګو ته یې. احمد صاحب پخوا بیا په دې دربارونو کې ټوکیان ساتل، یو نوم بیا ورته اخیست زما وسیر ده. نو په دوی به بیا پاچاهانو دغه لخوا ناچپه کسان سپکول. څه فکر کوئ دا به هغه تاثیرات نه وي؟ بیخي هماغه تاثیرات دي. دا خلک مسخره کول یا د ځینو کسانو کسات اخیستل یا یو څوک پارول، دا اصلا د دربارونو سره په خوا سره شروع شوي. پخوا به په دربارونو کې کمیډیانان و چې فارسي کې دلقق ورته وایي، د دوی خو به یوه وظیفه دا و چې پاچا به یې خنداوه. د پخواني پاچاانو مصروفیتونه لکه د اوس داسې نه وه، یا به ښکار ته تللی یا به د موسیقي پروګرامونه وه. نو دغه کمیډیانان
توکیان دا په دربارونو کې و، کله چې به د پاچا په کار سول نو د په ګټه به داسې ټوکې ول چې دی خوشاله وساتي وی خندي. بیا چې کله په پاچاان غوښتل چې کوم یو وزیر مسخره کړي نو دی به مخکې پوه کړي، نو ځینې وزیران ځینې میلمانه دا به په سپکول. دا ورورو کرار والیانو هم دغه خلک پیدا کړ په ولایتونو کې ساتله. بیا د وخت په تیریدو سره بیا ځینو خانانو هم داسې خلک څه کسان ما لیدلی دي، اوس څه آزاد کسان هم داسې دي. مخکې تاسو وویل چې په طنز کې باید انتقاد هم وي او ظرافت او خندا هم وي، له دې نه علاوه طنز څه غواړي؟ نو څه فرعي ارکان هم لري که نه؟ هغه دا چې طنز ښکلا برجسته کې ځلوي. بله خبره د مینې خبره ده، یعنی طنز په ټولنه کې مینه خپروي. د ترکیې مشهور طنز لیکوال عزیز نسین وایي چې هغه څوک چې خاندي هغه هیڅکله جګړه نه کوي، البته هدف یې دغه طنزي خندا ده. نافذ صاحب، تاسو یو عمر طنزونه ولیکل، دغه عمده تخنیکونه د لیکلو څه دي؟ څنګه باید ولیکل شي طنز؟ تخنیکونه خو یې ډېر زیات دي چې ډېر بارز دي، خو هغه راز یو وایم کنه چې ما ډېر په دې باندې کار کړی دی. اصلا دا راز داسې دی چې انسان د پخوا څخه په ټولنه کې د یو تناسب سره آشنا دی. موږ د انسان داسې پیژنو، داسې مولیدلی دی چې پیدا شوي و لوی شوي و په دې باندې پوهېږو چې انسان پر دوو پښو ځي، یعنې همداسې عادت شوي و. که چېرې انسانان د حیوانانو غوندې پر څلورو تللی نو بیا به موږ ته د خندا خبره نه وای. او داسې انسانان ټول په طبیعي ډول باندې دوې سترګې لري، یوه پزه لري، غوږونه لري. اوس نو دا یو تناسب دی، د دې تناسب سره موږ عادت شوي. که غواړو چې د خندا مالګه زیاته کړو، تناسب بړنګوو. د مثال په ډول یو څوک پر دوو ځي، دا پر څلور روانه و، بیا به ټول خاندي. په نارینه به د ښځې کالي اغوندو، خلک به خندو، ښځه به د نر تمثیل کوي، لونګټه به تړي، یا به هغې ته بدعتونه ور ایږدو که نه، یا به ژر ور ایږدو. نو دا تناسب دی. په هره اندازه چې موږ تناسب خرابوو، ګډوډ کوو، انسان ته نوی معلومیږي، د خندا وړ وي. د مثال په ډول موږ په خپله ټولنه کې همیشه دا وینو چې پښې پر بامونو باندې ګرځي، او دا طبیعي خبره پارکور کې پښې پر بامونو باندې ګرځي، یا د سپي د ډاره یا په خپله خوښه. خو که یو څوک وویني چې خر پر بام ولاړ دی، بیا شاید چې ونندارې و تماشې ته شاید په زوره خلک راټول شي، ځکه چې بام د خره ځای نه دی. خو که دا چیرې تکرار شي، دا خر همیشه یو چا په دا بام ساتلی، بیا ټول خلک سره عادت دي. نو زموږ په ټولنه کې چې کله خلک خاندي، د خندا اساسي راز دا دی چې موږ خلاف العادت، خلاف د توقع، چې کله څه وینو او موږ ته خندا راځي. همت صاحب، دغه ژبه مهمه ده، د ژبې په حصه کې هم یو څه راته ووایاست، د طنز ژبه باید څنګه؟ نو د طنز ژبه اول خو دا چې لکه څنګه چې په نورو ادبي لیکنو کې باید طنز د ولس ژبه، په طنز کې باید ژبه د ولس ژبه. خو یو شی چې موږ طنزي لیکنه د نورو لیکنو څخه جلا کوي، د ناول څخه، د سفرنامې څخه، د لنډې کیسې څخه، ځینې ژبې، ځینې خاصې لهجې په خپل ځان کې داسې اصطلاحات لري، داسې کنایې لري، داسې استعارې لري چې هغه په ځان کې هم د انتقاد توم نه لري، یا د انتقاد توم نه لري، یا د ظرافت د خندا ده لري. که دا موږ راواخو، دا معنا چې د ولس څه مو یو څه راخیستي دي، هنري کړي مو دي، بېرته یې ولس ته ورکړو. هغه ولس ته ډېر اشنا دي، ځکه چې د ولس خپل مال دی، تا نورم غني کړی دی او سکښتلی دی که نه. نو طنز که د ولس په ژبه وي، دا به اسانه وي. همت صاحب، د طنز څه ډول یو پیل ستاسو په خیال مناسب دی، او د لیکلو په وخت کې مخکې تر هغه کومو ټکو ته باید پام وشي؟ تر ټولو مهمه خو دا ده چې اول موږ موضوع غوره کړو، او موضوع باید د ټولنې څخه غوره کړو. دا موضوع چې موږ غوره کړله، بیا موږ د موضوع په اړه څېړنه باید وکړو. د مثال په ډول که یو څوک شفاخانې ته ځي، یو داسې وضعیت ویني چې هغه خلاف العادت دی، یو ډاکټر داسې حرکت کوي چې هغه د طبي اخلاقو مخالف کار دی. د مثال په ډول یو کلن یا یو میاشتنی ماشوم معاینه کې سګریټ په لاس کې دی، خو دا خو د مسلک سره یو متضاد حالت دی، یعنی دلته یو توم پیدا شوله. شو وسنو که موږ غواړو چې په دې باندې طنز ولیکو، په دې کې طبي اصلاحات بکاریږي، د موضوع په اړه باید څېړنه وکړو، یعنی د یو ډاکټر سره مشوره وکړو چې زه څنګه وکړم چې هغه طبي اصلاحات ته ماته ووایه، په دغه صورت کې د مریض ته څومره تاوان رسیږي، یا په طبي اخلاقو کې دا څومره یو ناوړه کار دی. د هغه څخه راوروسته نو بیا بل پړاو د هدفونه راځي، یعنی
اوس نو باید موږ هدفونه وټاکو چې هدفونه په دوه ډول دي. یو اساسي هدف دی، بل فرعي هدف. خو اساسي هدف معنا دا چې ته غواړې چې خلک د هغو ډاکټرانو سره کرکه وکړي چې هغه طبي اصول او طبي اخلاق یا مسلقي اخلاق نه مراعاتوي. اوس نو بیا دا یو شمیر پیغامونه لرو، ته باید ګام په ګام باندې ځینې پیغامونه ورکړي چې ستا هغه اساسي هدف یو څه وځلېږي د خلکو اروپا هم سي چې دا کار وسو. د هغه څه وروسته نو اوس قالب غوره کول دي. اوس باید ته وګورې چې ستا دا پیښه چې په سترګو لیدلې ده، دا محتوا دا په څومره لوښي ارزي. د قالب او د محتوا ترمنځ یو تناسب ضرور دی. او بل چې دی هغه د تخنیکونو غوره کول دي، یعنی د طنز لپاره اوس نو ته باید تخنیکونه غوره کړي، یعنی هغه طنزونه چې په هغه کې د خندا پله درنۍ، یعنی ډېر باید سړی وخندوي. طنز دوام دا سبکونه لري. یو هغه طنز دی چې ډېر دي خندوي خو لږ قهر درولي، لږ درد درولي. دا جلا تخنیکونه لري، خپل کتاب کې راوړي. بیا دغه څخه وروسته بیا د ژبې مسله ده. ژبه په آخره کې نو پر ژبه باید فکر وسي چې ته خپله ژبه کارې، د ولس ژبه کارې. خو ژبه چې هر څومره د ولس بیا هم د لیکوال ژبه ده. منتها دا تاثیر لري چې د خلکو ژبه څنګه پالش کوي، څنګه سکنې. نو بس دغه آخري مرحله ده. طنز څه ارزښت لري په یوه ټولنه کې؟ ډېر خلک خو صرف هغه د خندا او هغه ظرافت برخې ته یې ګوري. یوازې همدې ته توجه پکار ده که د طنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده؟ د طنز ارزښت د ټولنې د نیمګړتیاو په اصلاح کې دی. یو ټولنه یو نیمګړتیا ناخوالي هغه وخت اصلاح کیږي چې د خلکو ورته پام سي. او یو وخت داسې چې په ټولنه کې ځینې ناخوالي، ځینې ظلمونه، ځینې نیمګړتیاوې داسې چې هغه خلک ورسره عادت شوي دي، خلک معتاد دي. دا اوس په افغانستان کې زه ته خبرې کوو، ټول افغانان دا مني چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی. اته چې په نړۍ کې افغانستان کله اوله درجه راسي، کله دوم سي، کله دریم سي. د دې لیست په سر کې راځي افغانستان فاسد دی. یعنی افغانستان نظام کې د فساد سطح ډېره لوړه ده. زموږ خلک هر ورځ د خپل وطن د اداري فساد، د ناخوالو، د بې عدالتۍ په باره کې خبرونه اوري. دوی عادت شوي دي. خلک معمولا د کلیاتو سره ډېر کار نه لري. په تېره په ادبیاتو کې کلیات چندانې نه دي مطرح، ځکه مخکې خلکو منلي. په ادبیاتو کې نسبت و ساینس ته جزئیات ډېر مهم دي، جزئیاتو درجه ورکول کېږي. نو یو طنز لیکوال زربین ورسره دی، د ټولنې د ناخوالو یو ډېر ظریف انځور وړاندې کوي خلکو ته. مثلا په یوه مردار لښتي کې اوبه به خلکو پیسې راپورته کړي دي چې دا اوبه ورونه شیندل شي، کالي مردار نه شي. پزې پیچلي دي چې د بدبویۍ څخه ځان وساتي. خو طنز لیکوال لکه زربین چې په سترګې خلک راولیدل شي پر غاړې دري، چې په زربین کې ورته وګوري، بیا به ګوري چې په زربین کې په دې چټلو اوبو کې د ژوندیو موجوداتو یوه نړۍ ده. حتی میکروبونه دي، وایرسونه دي، اوڅه شي دي، حرکت لري، خپل شکلونه لري، تاویږي را تاویږي. دا خلکو ته ډېر جالبه دی چې غواړي په اوبو کې ژوندي موجودات وګوري. بیا ځان سره قضاوت وکړي چې یاره دغه چټلې اوبه خو ډېرې خطرناکې ده، ګور دا څه بلاوې پکې پټې دي. خو موږ یوازې خپل پیسې ځینې راپورته کوو، خبر نه یو چې دا چې هوا ته پاشل کېږي، دغه چټلې اوبه چې د خاورو سره ګډېږي، بیا د باد د لارې هوا ته پورته کېږي، دا ذرات یې زموږ په پازو په خوله ننوځي. دا زموږ لپاره یو ډېر خطرناکه شی دی، باید چاره یې وکړو. نو دلته د طنز لیکوالو وظیفه دا ده چې دا لوی ناخوالي دا په بېلابېلو موضوعاتو باندې ویشي، ډېر ظریف او ډېر نازک عکسونه یې اخلي، په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالي ورښول چې دوی په جزئیاتو پوه سي، اصلا د مشکل هغه ریښه ورته معلومه سي. هغه خلک بیا که چیرې ډېر هغه پیغام ته توجه ونه کړي، دغه ظاهري تفریح هم د دې لپاره یو خوشحالي ده. یعنی طنز هم و خلکو ته خوشحالي ورکوي، خندوي خلک، او په دې خندا کې دننه بیا دې ته د خپلې ټولنې یوه ناخوالي ورښیي. د طنز د ژبې په حصه کې راته ووایاستئ چې د طنز ژبه باید څنګه وي؟ طنز هغه آخري نچوړ، هغه آخري چې ته څه وړاندې کوې، هغه به ته د کلماتو په مرسته باندې وړاندې کوې. یو څوک به په ذهن کې ډېر معقول انتقاد ولري، دا انتقاد به د خندا په پوښ کې وپیچي، اما آخري چې وړاندې کوي د ژبې په وسیله وړاندې کوي. ادبیات په خپله صنعت دی، البته د کلماتو صنعت دی. اوس نو موږ
په طنز کې کولای شو چې دغه تنزي خاکه چې په ذهن کې را سره ده دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کوم چې دا په دوه برخو باندې وشو. یو معنوي صنایع دي، بل لفظي صنایع دي. د تخنیکونه هم ویل شو، د طنز تخنیکونه چې څنګه کولای شو. مثلا موږ ویلو چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلاف وي، نو موږ ته خندا راځي. نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولی شو. یو دا چې په ټولنه کې طبیعي داسې یو پیښه یوه کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول شوی، یا یوه پیښه، یو کرکټر، یو شخص، یو حالت دا د خپل اصلي تناسب څخه وتلی. دا موږ انځورو په طنزي ژبه. یوې لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع وضاحت وایم په طنز کې. هغه پیښه په خپل ذات کې د تناسب نه ده وتلی، یعنی د طنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندا لپاره زمینه نه ده مساعد، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار په الفاظو کې کوي. د مثال په ډول باندې غواړي د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویه وښیي چې د سویه ډېره ټیټه ده، د په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی. د دې لپاره چې د بېسوادي وښیي، د نقل قول چې کوي د تلفظ غیر علمي راوړي، هغه کلمات چې د تلفظ کوي هغه ګډوډ کوي چې معلوم شي چې دا سړی بېسواده دی، چې د خندا وړ وګرځي. یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر یا د یو رئیس مکتوب دی، بیانیه ده، د دې د املا ګډوډه کوي، یعنی هغه څه چې په سې لیکل کېږي هغه سین تاړي، د هغه څه دي چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېره مرسته کوي چې یوه موضوع، یوه صحنه، یو کرکټر، یوه پیښه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یوه ستونزه شته. د طنز ژبه که معنوي اړخ یې سړی وخندي دا به ډېر قوي نسبت الفاظو ته. دلته یو خطر شته یا یو ضایع شته، یا ضایع هم نشو ورته ویلی، د ضعف ټکي به هغه ته وایي. یو طنز لیکوال که چیرې په الفاظو خلک وخندي، خلک خندولی شي، لکه ما چې مخکې مثال ووایي چې ځینې الفاظ به سره واړي راواړي. خو که چیرې دا ترجمه کوي یو بلې ژبې ته، بیا دغه څخه هغه خوند ځي. مثلا که موږ په پښتو یا فارسي کې باسازي په بات سازي ولیکو، دا د خندا وړ ده. خو که چیرې دا طنز به انګلیسي ته ترجمه کوي یا عربي ته ترجمه کوي یا فرانسوي ته ترجمه کوي، دا چې دغه آهنګ چې په دغه کلمه کې شته، دا چې یو شی د خندا وړ ګرځي په هغه ژبه کې بیا نه دی. نو هغه طنز لیکوال چې ډېره تکیه پر لفظي صنایعو کړې ده، د هغو طنزونه چندانې د ترجمې وړ نه دي. خو هغه لیکوال چې پر معنوي صنایعو باندې ډېره تکیه کړې ده، ډېر په الفاظو پسې نه دي ګرځېدلي، د هغو طنزونو محتوا خلک خندي، هغه هرې ژبې ته ترجمه شوي دي. چې ښه مثال یې د ترکیې عزیز نسیم دی چې طنزونه یې د نړۍ په مشهور ژبو باندې ترجمه شوي دي. تاسو د لفظي صنایعو وویل، د معنوي اړخ په حصه کې هم یو څه راته ووایاست، یو مثال کېدای شي راته ووایاست چې فرضاً په دغه شکل سره که وړاندې شي دا به په معنوي صنایعو کې تشبیه او مبالغه ډېر مشهور صنایع دي. دا صنایع قسم په ټول ادبیاتو کې د استعمال وړ دي، په تېره بیا په شاعري کې خو په طنز کې ډېر کار وکړي. مبالغه به راواخلو، که غواړې چې یو کرکټر د خندا وړ وګرځي، نو هغه د تناسب څخه باسي. د تناسب څخه په دوه ډوله ایستل کېږي، یا به ډېر کوچنی کوي یا به ډېر غټوي. نو یو نظامي جنرال دی، د خلکو توقع ده چې جنرال باید ښه تنور سړی، غټ سړی، زورور سړی. خو دا ته داسې انځوروي په کیسه کې یا په طنزي لیکنه کې چې هغه ډېر په ونه باندې ټیټ دی، ډېر ډنګر دی، ډېر ضعیف دی، ډېر کمزور دی، لاسونه یې ریږ دي، حتی چې دغه وسلام دی نشي وړلی، او چې دوه ګامه واخلي بیا لوېدلی. دا چې د تناسبه وایستي. یا یو وخت یو څوک ډېره غټه یې چې د هغه څه بیخي یو بلا جوړ شي، یو ښامار ځین جوړ شي. دغه دوه حالتونه دي. یعنی دا مبالغه ده چې د خلکو په ذهن کې یا غټ کې یا د کوچنی کې د تناسب دی وایستي. معمولا په کارټون کې د مبالغه څخه ډېر کار اخیستل کېږي. یو څوک چې د تناسب باسي، د بدن ځینې غړي غټه او ځینې کوچنی کوي، هغه د خندا وړ ګرځي. خو یو وخت بیا د دې لپاره چې خلک ښه وخاندي، دوه متضاد حالتونه راوړي. متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کرکټر د محیط سره، دا شخص د محیط سره یا د کرکټر کایوان کې انسان د محیط سره سر نه خوري، دا متضاد حالتونه دي. سړی خندي. د مثال په ډول باندې موږ په کلو کې مالدار خلک لرو، مالدارانو وزې ساتي، پسونه ساتي، په ښارو کې هم کسبان دي. خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي، ارګ ته ولاړ شي،
که پارک سپي وویني د خندا وړ خبره ځکه چې سپیان اوس د تلاشي لپاره استعمالېږي. ډېر د شامل حس ډېر قوي دي، معمولا په اساسو ځایو کې د غونډو تالارونه د سپیانو باندې تلاشي کوي چې من ځای پر ځای سوي. خو که چیرې ته په هغه سالونو کې یو وزه وویني تا به خندا ده چې دا وزه په جار کې څه کوي. دلته خو جمهور اسلامي وینا وکړي یو وزه دوی مثلا ته یو خر وویني وش په ار کې وویني ته به چې دا وش په ار کې څه کوي. دلته دغه ظرف او مظروف د خپل من سره په ټکر کې سره خوري نه، دا د خندا وړ ګرځي. کله که تنزیکوال دا وضعیت پیدا نکي نو بیا تشبیه کوي، یعنی دلته مشابه او مشابه به تر خپل منځ داسې د تشبیه وجه لري چې هغه د خندا وړ ګرځي. مثلا د دې په ځای چې د یو چا ستروالی وشي عظیم وشي هغه په جسم یې باندې غټ شي وای فلانه یې دومره غټ ولکه وش، کله چې خلک وش زین تر راځي نو بیا هغه ته خندا ورځي. ډیره مننه کورمه ده ژوندې اوسې تاسو کورو ده.